سلامونه او نیکی هیلي نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست. نن تاسو سره یو په زړه پورې معلومات شریک کوو. د هغو اوږد وړیو د درلودونکو پیلانو د بیا راژوندي کېدلو هڅې روانې دي چې 4000 کاله تر مخه د مځکې د مخه ورکسول. د متحده ایالاتو د کولوسال د بایوساینس په نامه د بایوټیکنالوژۍ د شرکت ساینس پوهان غواړي چې د اسیا د پیلانو جینونو ته د تعدیل ورکولو په مرسته د اوږدو وړیو د درلودونکو پیلانو یو بچی د 2028 زیږدیز کال تر پایه پورې رامنځته کړي. نوموړو ساینس پوهانو د موږکانو پر هغه ډول خپلې څېړنې پیل کړې دي چې د اسیا د پیلانو په شان دوه ورته جینونه لري. هغوی غواړي چې د نوموړو موږکانو د پیلانو سره په هغو دوه ورته جینونو کې د اوږدو وړیو او ډېر غوړ او وازګې درلودلو دپاره دا ډول تعدیل رامنځته کړي ترڅو هغوی پرې د سړې هوا په سیمو کې ژوند وکړی سي. نوموړي ساینس پوهان به د اوږدو وړیو او ډېر غوړ او وازګې د درلودونکو رامنځ کړه څو موږکانو په شان د اوږدو وړیو او ډېر غوړ او وازګې درلودونکي هغه ډول پیلانرم رامنځته کړي چې د مځکې او شمالي قطب ته نږدې د ارټیک په هوارو سړو سیمو کې 4000 کاله تر مخه ژوند کاوه. نوموړي ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوږدو وړیو د پیلانو بیا رامنځته کول به په مځکه کې د تودوخې د زیاتېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اوږدو وړیو درلودونکي فیلان شاوخوا 4000 کاله د مخه د مځکې د مخ څخه ورکسول. خو ساینس پوهان په دې نه پوهیږي چې ولې د اوږدو وړیو درلودونکي پیلان د مځکې د مخه ورکسول. ځینې ساینس پوهان فکر کوي چې د انسانانو لخوا د نوموړي پیلانو د ډېر ښکار د عمله هغوی د مځکې د مخه ورکسول. خو نور ساینس پوهان په دې باور دي چې نوموړو پیلانو نسوی کولای چې د مځکې په تودوخې کې د بدلون د عمله ژوندي پاتې سي. مننه چې له نړیوال ټلویزیون سره مله یاست.